बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د वर्डप्रेस ولسم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تیر درس کې موږ د ټولز په اړه باندې خبرې کړې وې. هیله ده چې په هغې درس پوه شوي یاستئ. زموږ د نن ورځ درس په سیټینګز باندې دی. نو تر ټولو لومړی به تاسې ویم سرور رن کړئ. کله چې د ویم سرور ټول سروسز رن شول له هغې وروسته تاسې براوزر ته راشئ. په یو آر ایل کې به تاسې لوګل هوسټ ولیکئ، بیا د وروسته د پروجیکټ نوم او له هغې وروسته به تاسې اډمین ولیکئ، انټر یې کړئ نو تاسو ته به دغه سهاره خلاصېږي. په دې ځای کې تاسې نه یوزر نیم او پاسورډ غواړي او له هغې وروسته به تاسې لاګین بټن باندې کلیک کوئ. نو راځو سیټینګز ته. کله چې موږ په سیټینګز باندې ودرېږو موږ ته مختلف آپشن ښکاره کېږي. زه لومړی راځم په جنرل باندې کلیک کوم. په جنرل سیټینګ کې لومړی سایټ ټایټل د له دې نه تاسې کولی شئ چې د سایټ ټایټل چینج کړئ. له هغې وروسته ټیګ لاین ده. ټیګ لاین د سایټ ټایټل لاندې یو کوچنی یو بل ټایټل موږ ته ښکاره کېږي، هغې ته ټیګ لاین ویل کېږي چې موږ کولی شو چې ټیګ لاین د دې هم له دې نه چینج کړو. د ټیګ لاین څخه وروسته ورډپریس ایډرس یو آر ایل ده. تاسو به په دې کې هېڅ کار نه لرئ، ولې چې په دې کې تاسې کله چینجز راوستل نو ستاسې په ویب سایټ کې یو څه ناڅه مشکل جوړېږي. له هغې وروسته سایټ ایډرس یو آر ایل ده، دا هم تاسې باید سیم ټو سیم پورتنی او دا لاندې باید یو قسم اوسي. له دې وروسته ایډمنسټریشن ایمیل ایډرس دی، له دې نه تاسې کولی شئ چې هغه ایمیل چینج کړئ. ورپسې ممبرشپ دی. کله چې تاسې دغه ټیک مارک آن کړئ معنا دا چې هر څوک کولی شي چې ستاسې ویب سایټ کې ځان رجسټر کړي. له هغې وروسته نیو یوزر ډیفالټ رول، یعنی کله چې یو نوی یوزر ثبت کېږي هغه به په کوم یو رول باندې ثبت کېږي. سبسکرایبر به وي، کنټریبیوټر به وي، آثر، ایډیټر او ایډمنسټریټر. نو همیش لپاره به تاسې دا سبسکرایبر پرېږدئ. له دې وروسته سایټ لینګویج دی. له دې نه تاسې کولی شئ چې لینګویج انتخاب کړئ. زه راځم پښتو انتخابوم نو تاسې به وګورئ چې هغه چینجز په کوم قسم باندې راځي. نو دا پښتو دی. نو ما پښتو انتخاب کړه. راځم وروسته بیا سیف کوم. له دې نه کولی شئ چې ټایم زون یا تاسې هغه ټایم سیټ کړئ. له دې څخه بل ډیټ فارمیټ، تاسې په کوم هغه ډیټ فارمیټ په کوم قسم باندې شو کول غواړئ. له هغې وروسته ټایم فارمیټ دی چې ټایم په کوم قسم باندې تاسې شو کول غواړئ. په آخر کې ویک سټارټ آن، یعنی په هفته تاسې په کوم ورځ باندې شروع کېږي. دلته ګورئ منډې ده. نو زه راځم په دې لپاره ساټرډے انتخابوم، یعنی هفته ورځ زموږ د اونۍ اوله ورځ ده. کله چې دا ټول چینجز تاسې راوستل هغې وروسته به تاسې سیف چینجز باندې کلیک کوئ. نو اوس وګورئ هغه لینګویج ما پښتو انتخاب کړې وه. ګورئ لینګویج په مکمل ډول باندې چینج شو او هغه ډایرکشن یې هم رایټ ټو لیفټ شو. زه بیرته راځم لینګویج ورته انګلیسي انتخابوم. بیا راځم لاندې په دې سیف باندې کلیک کوم. ښه نو دا و په سیټینګ کې جنرل سیټینګ. له هغې وروسته رایټینګ دی. زه راځم په رایټینګ باندې کلیک کوم. په رایټینګ سیټینګ کې لومړی ډیفالټ پوسټ کیټګري دی، یعنی کله چې تاسې پوسټ کوئ او کوم کیټګري ورته انتخاب نه کړئ نو په کوم کیټګري کې دې راشي تاسې ورته دې نه کیټګري انتخابولی شئ او که نه یې ان کیټګرایز ورته انتخاب کړئ نو هغه به په هماغه لیست کې راځي. له دې وروسته ډیفالټ پوسټ فارمیټ دی، یعنی پوسټ په کوم شکل باندې تاسې غواړئ چې سټینډرډ وي، ګیلري په شکل باندې، لینک، ایمیج وغیره. دلته مختلف فارمیټونه دي خو تاسې به همیش لپاره همدغه کوم یو ریکمنډډ چې دی یعنی سټینډرډ دا به تاسې پرېږدئ. بل ورپسې ډیفالټ ایډیټر فار آل یوزرز، یعنی کلاسیک ایډیټر ته غواړئ او که بلاک ایډیټر. بلاک ایډیټر چې دی په دغه د ورډپریس په د نیو ورژن کې راغلی یو څه ناڅه ایډوانس دی، خو کلاسیک ایډیټر هغه ایډیټر دی چې کوم مخکې استعمالېده او یو څه ناڅه اسانه دی. ورپسې الاو یوزرز ټو سویچ ایډیټرز، یعنی تاسې یوزر ته اجازه ورکوئ چې دغه ایډیټر خپله تبدیل کړي یعنی چینج کړي. نو دلته نو انتخاب دی، که تاسې یس انتخابول غواړئ نو یس یې کوئ او که نه یې نو یې پرېږدئ. ښه له دې وروسته پوسټ وای ایمیل، یعنی تاسې کولی شئ چې د ایمیل له لارې هم پوسټ وکړئ. په دې ځای کې به تاسې هغه میل سرور انتخابوئ، میل سرور به دلته لیکئ. له هغې وروسته لاګین نیم به دلته لیکئ او پاسورډ به دلته لیکئ او هم دلته به ورته هغه کیټګري انتخابوئ چې په کوم کیټګري کې دې ستاسو پوسټ راشي. نو کله چې تاسې دغه ټول سیټینګ وکړئ له هغې وروسته به تاسې سیف چینجز باندې کلیک کوئ. نو دا په سیټینګ کې مونږ رایټینګ سیټینګ لرل. له رایټینګ سیټینګ څخه وروسته مونږ ریډینګ سیټینګ لرو. راځم زه په ریډینګ باندې کلیک کوم. په ریډینګ سیټینګ کې مونږ لومړی لرو چې یور هوم پیج ډسپلی، یعنی ستاسې هوم پیج د په کوم شکل باندې ښکاره شي. یور لیټسټ پوسټ اور ا سټیټیک پیج سلیکټ بلو.
یعنی که چیرته غواړئ چې کوم یو پوسټونه زه کوم هغه ټول د په هوم پیج کې راښکاره شي نو تاسو به دا یور لیټیسټ پوسټ انتخابوئ او که چیرته تاسو غواړئ چې سټیټک پیج ورته انتخاب کړئ نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ او دلته به ورته یو پیج انتخابوئ هغه پیج به ورته انتخابوئ کوم چې تاسو یې له مخکې نه جوړ کړي دي اوس دغه کورپاڼه ما له مخکې جوړ کړې ده نو زه ورته همدا انتخابوم او دلته ورته پوسټ انتخابولی شئ تاسې له دې وروسته بلاګ پیج شو ات موست یعنی په بلاګ پیج کې څومره پوسټونه زیات نه زیات راښکاره شي دلته 10 پوسټونه دي تاسو کولی شئ چې دا چینج کړئ نو ما 12 کړل نو یعنی په بلاګ پیج کې به اوس 12 پوسټونه ښکاره کېږي له هغې وروسته به پیجنیشن جوړېږي د پیجنیشن کې به تاسو کولی شئ چې مختلفه پیجز وي تاسو په هغې باندې کلیک کوئ او نور پوسټونه به تاسو ته راښکاره کېږي ښه له دې وروسته سینډیکیشن فیډز شو د موسټ ریسنټ یعنی په دې پیج کې د څومره پوسټونه لیټیسټ راښکاره شي نو تاسو دلته لس دي تاسو کولی شئ چې دا چینج کړئ ښه له دې وروسته فار ایچ پوسټ ان ا فیډ انکلوډ فل ټیکس او که سمري نو تاسو کولی شئ چې دا سمري هم انتخاب کړئ یعنی کله چې پوسټ باندې کلیک کیږي خلاصیږي هغه تاسو هغه کوم سمري چې تاسو ورته انتخاب کړی وي هغه د صرف ښکاره شي او که نه فل ټیکس د ښکاره شي نو ګورئ دلته همیشه لپاره فل ټیکس انتخاب وي تاسو کولی شئ سمري هم انتخاب کړئ ښه موږ وروسته لرو سرچ انجن ویزیبیلیټي یعنی کله چې تاسو دغه ټیک مارک آن کړئ نو د دې مطلب دا دی چې په سرچ انجن کې به ستاسو ویب سایټ نه راښکاره کېږي کله چې دا ټول سیټینګ تاسو وکړل له هغې وروسته به تاسو سیف چینجز باندې کلیک کوئ په سیټینګ کې د ریډینګ څخه وروسته موږ ډسکشن لرو نو کله چې زه په ډسکشن باندې کلیک کوم ما ته داسې یو صفحه راخلاصېږي په دې کې چون دومره مهم سیټینګ نشته نو زه راځم دغه پیج بیخي سکیپ کوم له ډسکشن څخه وروسته میډیا دی زه راځم په میډیا باندې کلیک کوم په میډیا سیټینګ کې دلته ایمیج سایز دی یعنی هغه تمنیل چې کوم تاسو د خپلو پوسټونو لپاره انتخابوئ هغه د په کوم سایز کې وي د هغې ویډ د څومره وي د هغې هایټ د څومره وي هغه د کراپ شي که نه نو دا ټول د تمنیل سیټینګ تاسو له دې څخه کولی شئ چې په کوم سایز کې دې راشي په همدارنګه د تمنیل هغه میډیم سایز تاسو هم له دې څخه انتخابولی شئ همدارنګه لارج سایز هم له دې څخه تاسو کولی شئ چې چینج کړئ دلته په آخر کې یو بل ټیک مارک لګېدلی ده چې اورګنایز مای اپلوډز انټو منث اینڈ ایئر بیسډ فولډر یعنی دغه کوم هر څه چې زه اپلوډ کوم هغه د په داسې یو فولډر کې سیف شي چې هغه منثلی او ایئرلی بیسز باندې وي نو تاسو به دغه ټیک مارک همداسې پرېږدئ په آخر کې به تاسو سیف چینجز باندې کلیک وکړئ ښه په سیټینګ کې د میډیا څخه وروسته موږ پرما لینکس لرو کله چې زه پرما لینکس باندې کلیک کوم نو په پرما لینک سیټینګ کې موږ لومړی کامن سیټینګس لرو زه به راشم ویب سایټ به خلاص کوم ګورئ دا زموږ ویب سایټ ده زه راځم دلته یو لیکنه اوپن کوم اوس دلته وګورئ په دې یو آر ایل کې تاسو وګورئ لومړی به څه شی راځي هغه مکمل یو آر ایل له هغې وروسته به ډیټ راځي په کوم ډیټ باندې موږ پوسټ کړی او له هغې وروسته به د پوسټ هغه ټایټل هم ورسره دلته راښکاره کېږي نو دې پرما لینکس نه تاسو کولی شئ چې دا چینج کړئ تاسو کولی شئ چې پلین ورته انتخاب کړئ پلین کې به څه شی وي ورډ پریس به خپله ورته یو آی ډي ورکوي او هغه آی ډي باندې به دا موږ ته څنګه کېږي شو کېږي نو زه راځم پلین ورته انتخابوم دلته لاندې وګورئ منث اینډ نیم یعنی میاشت راشي ورسره او د پوسټ نوم دې ورسره راشي همدارنګه نومیریک هم شته د پکې په دې فارمیټ کې دې وښایي یا پوسټ نیم یا کسټم سټرکچر ورته هم تاسو انتخابولی شئ نو کله چې دا ټول سیټینګ تاسو وکړل له هغې وروسته به تاسو سیف چینجز باندې کلیک کوئ ښه نو د پرما لینک څخه وروسته موږ پرایویسي لرو زه راځم پرایویسي باندې کلیک کوم ښه نو دلته په پرایویسي سیټینګ کې موږ کولی شو د خپل ویب سایټ لپاره د پرایویسي یو پیج جوړ کړو ګورئ هر یو ویب سایټ کې به تاسو په لاندې برخه کې یا په پورتنۍ هیډر په مینیو کې به تاسو لیدلی وي چې پرایویسي پالیسي پکې موجود وي یعنی د هغوی د هغه ویب سایټ چې کوم جوړ شوی دی د هغې پالیسي په کوم ډول باندې ده نو که چیرې تاسې د خپل ویب سایټ لپاره پرایویسي پالیسي یو پاڼه جوړه کړې وي نو د هغې لپاره به تاسو له دې څخه انتخاب کوئ ګورئ دلته یو پیج ما له مخکې نه جوړ کړی و نو زه کولی شم چې د له دې څخه خپل ویب سایټ کې استفاده وکړم او که چېرته تاسو نوي جوړ کړی نو تاسو کولی شئ چې کریټ نیو پیج باندې کلیک وکړئ نو تاسو لپاره به خپله د پرایویسي پالیسي یو پیج جنریټ کیږي چې ټول ټیکس به هم پکې موجود وي نو تاسو کولی شئ چې هغه ټیکس کې چینجز هم راولئ او له هغې وروسته یې په مینیو کې یا په فوټر کې تاسو کولی شئ چې هغه امبیډ کړئ او هغلته یې راولئ چې هر څوک راځي نو تاسو پرایویسي پالیسي لیدلی شي نو دا و د نن ورځې درس هیله دی چې په درس پوه شوي یاستئ که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ اوس لپاره ښه وخت ولرئ الله مو مل شه